سلامونه او ستړي مشئ. زه فرحناز الکوزی یم، تاسو له شال تلویزون نه د دې مهال د لنډو خبرونو لیدونکي یاست. نن چهارشنبه ده، د جولای د میاشتې 18 نیټه ده. په افغانستان کې وروستیو اقلیمي ناورینونو 1015 ماشومان بېکوره کړي دي. د ماشومانو د ژغورنې نړیوال بنسټ سیف دی چلډرن خبر ورکوي چې په افغانستان کې د اقلیمي ناورینونو وروستیو څپې له 1500 ډیر ماشومان له خپلو کورونو او سیمو جلا کړي دي. دوی زیاته کړې ده چې دا په دغه هیواد کې د وروستیو لسیزو سخت بشري ناورین دی. دغه ادارې دا هم ویلي چې په ننګرهار، کونړ او لغمان کې په وروستیو طوفان او سختو بارانونو کې له 8.5 لکو ډیر ماشومان زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د ایران او افغانستان پر پوله د تیلو 400 ایراني ټانکرونه درول شوي دي. ایراني رسنیو اعلان کړی دی چې له تیرو 3 اونیو راهیسې د دغو ټانکرونو افغانستان ته د تلو مخه نیول شوې ده. دغه 400 ټانکرونه چې له ډیزلو ډک دي له عراق څخه بار شوي او د ایران له لارې افغانستان ته استول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی د ټرمپ وژنه کې د ایران رول رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د استازي دا څرګندونې وروسته له هغې خپرې شوي چې CNN تلویزون د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې امریکایي چارواکو په وروستیو اونیو کې د ایران لخوا د ډونالډ ټرمپ د وژنې د دسیسې په اړه له یوې سرچینې څخه معلومات ترلاسه کړي دي. د تایلند پولیسو اعلان کړی چې د دغه هیواد په پلازمینه بنکاک کې د یو ګران قیمته هوټل په یوه خونه کې د 6 بهرنیو اتباعو جسدونه موندل شوي دي. د تایلند د پولیسو یو چارواکي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې ټول 6 تنه د ویتنامي نژاد دي او 2 تنه یې امریکایي پاسپورټونه درلودل. د دغه چارواکي په وینا دغه 6 کسان د شنبې او یکشنبې په ورځو په بیلابیلو وختونو کې تایلند ته داخل شوي. د جرمني جګپوړو امنیتي چارواکو د سې شنبې په ورځ د یوې ښي اړخې مجلې خپرول چې د یهودانو پر ضد د کرکې په هڅولو تورنډی وځنډول. د آلمان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې پولیسو د آلمان په 4 سیمو کې د دغو سازمانونو او د هغو د ونډې لرونکو پر مالکیتونو او اپارتمانونو باندې چاپې اچولي دي. اسراییلي رسنیو د سې شنبې په ورځ خبر ورکړی چې د دغه هیواد بریدپا د ایران اسلامي جمهوریت ته د جاسوسۍ په تور نیولي او محکمه بشي. د دغو راپورونو له مخې چې د سې شنبې په ورځ خپاره شوي دا 3 واړه تورن دي چې د ایران اسلامي جمهوریت د یو استخباراتي ایجنټ په غوښتنه یې په تیرو میاشتو کې په اسراییلو کې ځانګړې کړنې ترسره کړې دي. داعش په عمان هیواد کې د عاشورا په مراسمو کې د شیعاګانو پر مسجد برید پړه پر غاړه واخیسته. د سې شنبې په ورځ د ماق خبري اژانس چې په داعش پورې تړلې ده خبر ورکوي چې د اسلامي دولت 3 تنو جنګیالیو د عمان په پلازمینه وسلوالو عملیات ترسره کړي دي. د داعش په دغه عملیاتو کې چې د الکبیر سیمې په یو مسجد کې د عاشورا د مراسمو پر مهال ترسره شوي 6 تنه وژل شوي دي او 28 تنه نور ټپیان شوي دي. د عمان پولیسو اعلان کړی چې بریدګر وژل شوی دی. د روسیې د یرغل له پیل راهیسې لږ تر لږه 650,000 روسي اتباع په دایمي توګه بهر ته وتلي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې ډېر دغه کډوال ارمنستان، قزاقستان او اسراییلو ته مهاجر شوي دي. ارمنستان بیا لومړی ځای لري. د مسکو چارواکو د دغو اتباعو د وتلو په اړه کوم رسمي معلومات نه دي ورکړي. د دغو مهاجرو په منځ کې احتمالاً نه یوازې هغه کسان چې د جګړې مخالف دي بلکې ډیر هغه کسان هم دي چې د بندیزونو د مخنیوي لپاره نورو بهرنیو هیوادونو کې سوداګري کوي. د افغانستان څخه وحید الله حمیدي د سوک وهنې د نړیوال سازمان د مسلکي بورډ غړیتوب ترلاسه کړ. د سوک وهنې فدراسیون چارواکي تاییدوي چې د افغانستان د سوک وهنې فدراسیون عمومي منشي ښاغلي حمیدي په دې وروستیو کې له افغانستان څخه دغه د نړیوال سازمان د مسلکي بورډ غړیتوب ترلاسه کړی دی. سپورتي کارپوهان دغه غړیتوب هیواد لپاره مهم بولي. دا و له شال تلویزون څخه د دې مهال خبرونه تر بیا ښې چارې.